دومره به دا خبره ثابته کو چې غضب د رب العالمین صفت ته کما یلیق بشانه کم چې داغه د شان سره مناسبه. دا خبره مې زکه وکړه چې اکثر مفسرین په دې کې استخطاش قوي علما دي، خو توحید فی الاسماء والصفات لچکل راځي نو خپل کې او خوېږي په بل تر باندې لاړ شي د الله عز وجل بده کې سنمنو کې د الله عز وجل بده کې صفاتونه کې تعویلات او تحریفات تشبیهات او تعطیلات شروع کی نو داخله کړ توحید ولې د توحید نیمګړې له منګ وایو چې قران جمع سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره صفاتونه د رب العالمین ثابت کړي دي الله عز وجل له منګ به منو چې کوم دغه د شان سره مناسب. تعویل هم نکو، تحریف هم نکو، تشبیه هم نکو، تعطیل هم نکو، تفویض هم نکو چې بس الله له معنا پرېدو معنی معلومه ده. تشبیه د شنه کو چې رب العالمین غصه ده چې لکه زمونږ د غصې غوندې، او تعویلات هم نکو چې بدیږي کې انتقام مراد دی او دا مراد دی او دا اصل خبرې دی به ځای